بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د نقیب الله صافینا په ډیر درنه هیله کوم چې دلته د دریس تراشي او زمونږه د نننی ماښام غونډه یا مشاعره د قرآن عظیم الشان په یو څو مبارکو آیاتونو پرانیزي. نقیب الله صافی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. السلام عليكم. هر قدمنا منثار شا سرګلونا هر قدمنا منثار شا سرګلونا ډیر پمینا خلومو قدمونه په خیر راغلی. دا ګډون چې تاسې کړی دا محفل مو ښکلی کړی دا ګډون چې تاسې کړی دا محفل مو ښکلی کړی ورک دې نشي زموږ دا رنګ ماښامونه په خیر راغلی. زم په خپل وار سره تاسو ته ستړي مشي هرکلی او خوشحاله یم چې د کونړ کلتوري ټولنه بیا په دې وتوانېدله چې د کونړ سیند د مشاعرې او د دې غونډې لړۍ تر دې راورسو. زموږ نننۍ غونډه به درې برخې ولري. له پرانیستونکې برخې نه به وروسته موږ څېړنیزه او پوهنیزه برخه ولرو چې په دې برخه کې به موږ سره د بند پوهنتون استاد ډېر دروند ډاکټر صاحب فضل الله اختر هغه د افغانستان په ټوله کې د افغانستان او په ځانګړې توګه د کونړ د اوبو د مدیریت په هکله باندې ډېره هررخیزه مقاله لري او دا به موږ ته وړاندې کوي که به په دې بهیر کې چا تپوسونه لرل ډاکټر صاحب به پوښتنو ته ځواب ورکړي. دا خبره سره ما د مخکې نه وه کړې خو په دې خاطر دا موضوع ډېره اړینه ده او باید عامه ذهنیتونو ته هماغسې ورسیږي لکه څنګه چې دا موضوع زموږ هیواد او زموږ ولس ته مهمه ده. د هغې نه وروسته د کونړ کلتوري ټولنه تل دا زیار باسي چې د افغانستان په اړوندو مسایلو کې خپل نظر د وطنوالو نظر او هغه غونډې چې دوی کوي د دې ځي او سوچ فکر په افغانستان کې حاکمانو ته ورسوي. نو په افغانستان کې دغه روان د نجونو په وړاندې د زده کړو د بهیر بندیز چې دی په دې تړاو باندې زموږ ډېره درنه خور پوهنیاره نرګس مومند راغلی او په دغه موضوع باندې به دغه موضوع یا دغه مسلې په زیانونو او دغه ګواښونه چې زموږ راتلونکي نسل ته خصوصا خویندو لورګانو ته مخامخ دي په دې به هر اړخیزه وینا ولري. د راتګ نه مننه کوم چې ډاکټر صاحب هم ډېر بوخت و خور هم زموږ ډېره بوخته وه او ډېره مننه چې زموږ دغه برخه پیاوړې کړه او درنم کړه. د هغې نه وروسته به یو لنډه د پیغامونو برخه یې د هغې نه وروسته مشاعره ده. زموږ ډېر درانه ملګري شاعران د ټول اروپا نه راغلي خوندوره مشاعره به ولرو. وروسته بیا د موسیقۍ برخه ده چې زموږ درون خوږږ یو وطنپال او پښتونپال
سندرغاړی کبیر امیری هغه دا سندرې د شوق نه وایي کسبي نه کوي او ډېر بااحساسه ملګری دی زموږ د اروپا کونج کونج ته خپل غږ خپله مینه رسوي نن یې موږ هم نازولي وو دلته راغلی او د ښکلی مجلس به نور هم رنګین کړي بیا په څنګ کې به ورسره فیض الله جان امیري مي نو رسمي غونډه به پیل کوو په پیل کې د افغانستان ملي سرود غږوو هیله مند یم چې ټولې په درناوي ودرېږئ په پیل کې د کونړ کلتوري ټولنې د کار د ډلې غړي او زموږ مشر ملګري سید رایب خان یوسفي ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپله پرانیستونکې وینا موږ ته واورئ خویندې چې تازه کونړ سیند مشاعرې د دې بهیر سره یوځای شوي د درنې غونډې سره او په خپل راتګ یې دا غونډه لا درنه کړې تاسو ستړي مشي ورکړلی وم هر کله راشئ مننه دوستانو په تاریخ په اوږدو کې افغاني ټولنه له زیاتو لوړو ژورو او ناخوالو سره مخ شوې کله چې د پردیو لخوا پرې جګړې تحمیل شوي نو ولس یې په وړاندې درېدلی او په زغرده یې مقابله کړې ده او دښمنان یې مات کړي او شړلي دي د نیمې پېړۍ راهیسې جګړو زموږ د ټولنې په ټولو برخو ناوړه اغېز او سیوری غوړولی او متاثر کړی دی چې کلتوري برخه پکې هم شامله ده هغه ځانګړتیاوې چې یو ملت یا یوې ټولنې ته تشخص او هویت وربخي لکه ژبه ادبیات دینی باورونه د ګډ ژوند لارې چارې او انساني حقوق نو د یادو مشخصاتو د ساتلو لپاره منظم کار او هڅو ته اړتیا لیدل کیږي دا کار په بېلابېلو ډولونو او لارو چارو ترسره کېدی شي یوه له مهمو لارو څخه د مدني او کلتوري ټولنو رامنځته کول او د یادو ټولنو ته پراختیا ورکول دي تر څو په خپلو کړنو د کلتور د ساتنې او پرمختګ لپاره خدمت وکړي هر انساني کوښښ په هره برخه کې د ستاینې وړ دی او همدا انساني هڅې دي چې نن ورځ نړۍ او بشري ژوند د خپل بېساري پرمختګ په لوړو پړاوونو کې قدمونه اخلي او انساني ژوند ورځ تر بلې پرمختګ کوي د بشري ټولنو ټول هغه مادي او معنوي لاسته راوړنې انګېرنې روایات عقاید کړه وړه ښوونه او روزنه د کار وسایل او د ژوند اسباب چې د تاریخ په اوږدو کې ترلاسه کړي د یو نسل نه بل نسل ته په میراث پاتې شوي کلتوري مجموعه پاتې شوې کلتوري مجموعه ده چې د وخت په تېرېدو سره هغه برخې چې د پایښت وړتیا او ګټورتوب یې نه درلود د منځه تللي دي او مثبت اړخ یې نور هم وده موندلې ده لکه سواد ته پراختیا ورکول د ښوونځیو او پوهنتونونو جوړول
سپورتي امکانات، کتابتونونه، موزیمونه، راډیو، ټلویزیون، انټرنیټ او نور هغه خدمتونه چې موخه یې په کلتوري ډګر کې مثبت بدلون دی د ستاینې وړ او باید ملاتړ ترې وشي. او هغه عوامل چې د ټولنې د مادي او معنوي پرمختګ خنډ ګرځي باید له منځه یوړل شي. دوستانو، کونړ کلتوري ټولنه په همدې موخه 19 کلونه وړاندې د جرمني هېواد د کولن په ښار کې جوړه او خپل کلتوري هلو ځلو ته یې مخه کړې ده. ټولنې د خپل کلني کاري پلان سره سم چارې تنظیم او پرمخ بیولې دي چې د ټولنیز ژوند په هره برخه کې ټاکلې لاسته راوړنې درلودلې دي. مسلماً د ټولو یادونه د نننۍ غونډې د حوصلې بهر ګڼم. یوازې په زغلنده توګه د ځینو مهمو چارو یادونه کوم. د سیمې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د مورنۍ ژبې او دیني زده کړو تنظیم او ځوانانو د لا تشویق دپاره روزنیز سیمینارونه چې په ترڅ کې وړ ځوانان په ستاینلیکونو ستایل شوي او د مخدره توکو د ضررونو او پرې د نه روږدي کېدلو دپاره هڅول شوي دي. د هېواد د سیاسي، ټولنیز او علمي او ادبي شخصیتونو د ارزښتمنده خدمتونو د درناوي په پار یاد او ویاړ غونډې جوړې شوي او ستایل شوي دي. په پوهنیز او ادبي برخو کې د مختلفو سرلیکونو لاندې آنلاین او حضوري سیمینارونه جوړ شوي. د بیلګې په توګه د هېواد د نامتو شخصیت ارواښاد محمد ګل خان مومند د ژوند او ژواک د سرلیک لاندې سیمینار د یادونې وړ بولم. په پیژندپاڼو کې افغان او اسلام د کلمو د لیکلو په ملاتړ د پرلپسې اعتراضي غونډو کوربه پاتې شوې ده ټولنه. په اروپایي هېوادونو کې د کلتوري ټولنو او خوځښتونو سره د ملګرتیا اړیکو ساتل او پالل، د پښتون ژغورنې او غورځنګ په لاریونونو او غونډو کې فعال ګډون. تېر کال د هېواد د خپلواکۍ د 106مې کالیزې د پرتمین جشن لمانځ غونډه چې پکې د 1000 نه په زیات شمېر هېوادوالو ګډون ترڅنګ د هېواد نامتو حقوقپوه، سیاسي او ادبي شخصیت پوهان ډاکټر رستاد ترکې ګډون او وینا او ورسره په زړه پورې کانسرت جشن ته لا ښکلا او رنګیني بخلې وه. د مرستو په برخه کې مو تل د هېواد بېوسه اړمنو او بېوزله پوهانو، ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو او په ټوله کې فرهنګیانو سره د اقتصادي ستونزو له کبله مرستې او لاسنیوی کړی چې د ځینو د ملحوظاتو له کبله د نومونو د یادولو څخه ډډه کوم. او همدارنګه مو د ټول هېواد په کچه د مرستو لړۍ جاري ساتلې. د جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو، اړمنو او بېوزلو، سیلاب ځپلو، د پکتیا د زلزله ځپلو، د هرات د زلزله ځپلو او په وروستیو کې د کونړ د زلزله ځپلو هېوادوالو سره په ټوله کې په لسګونو زرو یورو مرستې کړي. د بیلګې په توګه مو یوازې د هرات د زلزلې ځپلو سره 15,000 یورو او د کونړ د زلزله ځپلو سره په 3 مرحلو کې چې 3مه مرحله یې په لاره کې ده د لسګونو زرو یورو په شمېر مرسته شوې ده. دوستانو، کونړ کلتوري ټولنه د نورو چارو ترڅنګ هر کال د کونړ سیند تر نامه لاندې د دودیزې مشاعرې جوړوي چې په دې مشاعرو ته د کونړ سیند نوم غوره کول د همدې سیند د ستراتیژیک او اقتصادي اهمیت له مخې 19 کاله پخوا په پام کې نیول شوی و. او له نیکه مرغه ترڅو د چارواکو پام راواړوي په سیند د بندونو د جوړولو اوازې نن سبا راپورته شوي. تمه لرو چې په نږدې راتلونکي کې پرې د عملي کار د پیل شاهدان واوسو. دوستانو، مننه. دوستانو، په آخر کې یو ځل بیا د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه څخه غوښتنه کوو چې بې له ځنډه د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلې دروازې د نجونو په مخ پرانیزي او د تعلیم او تحصیل په وړاندې دغه په ټپه درېدلې حالت ته د پای ټکی کېږدي او ترڅنګ یې د ښځو لپاره د کار کولو لازم شرایط برابر کړي ترڅو زموږ د ټولنې دغه 50% قشر د خپلې پوهې او وړتیا په مټ د نارینه‌وو ترڅنګ د هېواد د پرمختګ او آبادۍ په بهیر کې فعاله ونډه واخلي. د توجه نه مو ډېره مننه. همدومره. یوسفي صاحب لا مننه. اوس زموږ پوهنیزه برخه شروع کیږي
پر کونړ سیند د بندونو ارزښت د اوبو مدیریت او د سیمه ییزې همکارۍ لپاره ښه فرصت دا د ښاغلي ډاکټر پوهنیزه مقاله ده د ډاکټر صاحب نه بیا مننه کوم چې راشي په ډېر درنښت ورته بلنه ورکوم چې راشي او خپله مقاله زموږ سره شریکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې ټولو ګډونوالو ته سلامونه وایم. وبخښئ زه شاعر نه یم شعر وایم. کوشش کوم چې د اوبو په اړه باندې اوسني بحثونه راپارېدلي دي یو معمولي معلومات ورکړم. ټول ناول د صحیح ټول ناول د دوستانو لپاره افغانستان په عمومي توګه په 15 حوزو باندې تقسیم دی. سیندیزې حوزې چې دي هغو کې غیر د شمالي حوزې نه 4 حوزې زموږ چې دي که هغه د پنجامو حوزه ده یا د امو سیندیز حوزه چې ده یا د کابل دریایي حوزه چې ده چې تقریبا 12 ولایات دي پکې د پروان او د پنشیر نه شروع کیږي لاندې راځي کابل او پکتیکا غزنی لوګر او خوست او ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان دي پکې او بل د هریرود مرغاب حوزه ده او بل د هلمند دریایي حوزه ده. په 4 حوزو کې موږ د گاونډیانو سره شریک یو. غیر شمالي حوزه نه چې د هغې اوبه داخل په افغانستان کې ختمیږي باقي حوزو کې یا د ایران سره شریک یو یا د مرکزي اسیا د هیوادونو سره چې هغه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان دی مثلا. فی الحال د پاره ډیر شور چې راپارېدلی په مرکزي اسیا کې مخصوصا هغه د قوشتېپې کانال دی چې د جمهور رئیس غنی په وخت کې په هغې باندې کار شروع شو. د یو څو جلسو شاهد زه خپله مو ناست وم په هغه جلسو کې. اوس چې دی نن سبا د کونړ سیند باندې د بندونو موضوع ده نو چې موږ په عموم کې کونړ فري حوزه د کابل د عمومي دریایي حوزې برخه ګڼو نو په هغې په اړه باندې غواړم لږ څه معلومات تاسو سره شریک کړم که بیا هم اخره کې چا پوښتنې وي نو خوشحاله به شم چې د خپل وس مطابق جواب ورکړم ورته. نو پر کونړ سیند باندې د اوبو د مدیریت او د سیمه ییزې همکارۍ لپاره یو بهترین فرصت. کونړ سیند هغه غرنی او واوره خوړونکی او د یخچالونو له اوبو تغذیه کېدونکی سیند دی چې افغانستان ته د ختیځ له غرونو نه وځي او د کابل کونړ د حوزې مهم جوړښتي برخه ده. د دې سیند اوبه په پای کې د ډیورن په نوم د فرضي کرښې هغې غاړې ته د اباسین حوزې ته یا د انډس حوزې لور ته داخلیږي. د افغانستان د عمومي بیلانس ته نظر واچو په دغه کې بیا موږ ته معلومیږي چې ګڼې نړیوالې او ملي څېړنې اټکل کوي چې د هیواد کلنۍ نوي کېدونکې یا رنیو بلې اوبه چې ورته موږ وایو د هغې شاوخوا 15 میلیارد مکعب اوبه مجموعي اوبه همدغومره دي 15 میلیارده مکعبه. له دې څخه تقریبا 50 میلیارد مکعب اوبه چې دي متر مکعب هغه سطحي اوبه دي او شاوخوا 13 میلیارد متر مکعب اوبه هغه ځمکې لاندې اوبه دي. د دغه اوبو په 15 حوزو څنګه چې ما ویل ویشل شوي دي چې د کابل کونړ حوزه د افغانستان د ختیځو غرونو د کونړ نورستان او ننګرهار د درو او همدارنګه د ډیورن هغې غاړې ته د اباسین د سیستم له پلوه ځانګړی اهمیت لري. د کابل کونړ د حوزې د هایدرولوژیکي جریان په اړه تحلیلي اټکلونه دا ښایي چې دا حوزه تقریبا هر کال 21 میلیارد متر مکعب اوبه د ډیورن هغې غاړې ته انتقالوي او یوازې د کونړ سیند ونډه په دغه اوبو کې 21 میلیارده مکعب اوبه کې د کونړ د سیند ونډه چې ده تقریبا 10 میلیارده یا تقریبا 50% د کونړ سیند شاملېږي په هغې کې. د دغه جریانونو د اباسین په حوزه کې د کرنې او د اوبو برېښنا شبکو لپاره بنسټیز رول لري. لاندې په پېښور کې چې کوم د ورسک بند دی مثلا زیاتره برخې د کونړ د سیند نه راځي یا چالته ورته دریای کابل ویلی کېږي. په عین حال کې په افغانستان کې سره له دې چې د اوبو لوړ طبیعي ظرفیت لري په عمل کې یوازې یو محدود اندازه سطحي اوبه موږ کاروو او ډېرې اوبه یې بې له مهار څخه له هېواد څخه وځي. له همدې امله د کونړ پر سیند پر سر د بندونو زیرمې او د اوبو برېښنا د پروژو بحث د ملي پرمختګ د انرژۍ د امنیت او د اوبو د عدالت له اړخه مطرح کېږي. د سطحي اوبو د مهار اړتیا یوازې نظري نه بلکې عملي اړخ هم لري. د کابل ښار بیلګه روښانه کوي چې بې له منظمې سطحې زیرمتون څخه په ځمکنیو اوبو تکیه څومره خطرناکه ده. مثلا زموږ بعضې څېړنې ښیي چې په کابل په سیندیزه حوزه کې د 2003 کال نه راواخله تر اوسه پورې 2018 کاله پورې په اوسط ډول 3 متره اوبه د منځه تللي دي لاندې تللي دي. په عموم کې هغه مونږ د آلمانو د ناسا فضایي ادارې ګرې سټلایټ نه هغه اندازهګیري چې مونږ کړې ده نو په اوسط سطح هغه باندې 3 متره 3 نه 3 الی 4 متره دي
خو بعضې برخې د کابل داسې چې هلته حتی 20 یا 15 متره اوبه هم لاندې تللي دي ځکه سطحي اوبو مقدار کم دی مجبوراً د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي هم د زراعت هم د څښاک لپاره د هغې نه استفاده کېږي نو د کلني استخراج طبي بیا تغذیه کچې شاوخوا 40 میلیون متر مکعب اټکل شوی دی دا وضعیت په واضح توګه ښایي چې د کابل کونړ له سیندونو څخه د سطحي اوبو مهار او کارول یوازې یو انتخاب نه بلکې د ښارونو د دوامداره ژوند د څښاک د امنیت او د ځمکنۍ اوبو د ساتنې لپاره یو ضروري او مهمه ستراتیژي ده که بحث یوازې تخنیکي او اقتصادي اړخونه ولري نیمګړی پاتې کېږي ځکه بنسټیزه پوښتنه دا ده چې اوبو د حق او وړتیا د نړیوالو اوبو قوانینو له مخې څنګه توجیه کېږي دلته 3 اساسي مراجع مهم دي یو په هغې کې د هلسینکي قواعد ورته وایي بله د ملګرو ملتونو د نړیوالو اوبو د لارو کنوانسیون دی او د برلن قواعد چې د نړیوالو اوبو د قانون د معاصر پرمختګ ستنې بلل کېږي هلسینکي قواعد ټینګار کوي چې د یو سیند له حوزې څخه تړلي هیوادونه چې په دې حالت کې پاکستان او افغانستان د اوبو د معقولې او عادلانه استفادې حق لري او هیڅ یو هیواد نشي کولای چې ټول جریان باید په خپله ګټه یوازې تطبیق کړي دغه قواعد 2 مهم اصول لري یو دغه اصول دا چې معقوله او عادلانه استفاده چې پکې د حوزې مساحت د اوبو اړتیاوې د موجوده او پلان شوي استفادو حالت او د اوبو کیفیت او د اقلیمي تغیرات شامل دي دویمه برخه د دې د پام وړ زیان نه رسول دي خو دا اصل مطلق بندیز نه دی بلکې د جریان د جبران مشورې او د متقابلو ګټو د لټون میکانیزم ته اشاره کوي د ملګرو ملتونو کنوانسیون هم عادلانه استفادې او د پام وړ زیان رسولو اصول تکراروي که څه هم افغانستان د دې کنوانسیون غړی نه دی خو ګڼ حقوقپوهان استدلال کوي چې دغه اصول د عرفي نړیوال قانون برخه ګرځي برلن قواعد د اوبو پراخ مفهوم کاروي او د هغو پورته ذکر شوو بهیر د هیوادونو اړتیا ته اشاره کوي چې 13 شخړو وروسته پاتیوالی او کمزورو زیربناو د دوی د استفادو ظرفیت محدود کړی دی که د کونړ سیند وضعیت ته له همدې حقوقي چوکاټ څخه وکتل شي انځور نو داسې دی بیا چې د افغانستان د سرچینې هیواد دی مقصد د اوبو تولید په افغانستان کې کیږي کلنۍ لوی اوبه بې له استفادې د ډیورنډ هغې غاړې ته ورځي خو په کور دننه د نفوس زیاتوالی د برېښنا لوړه تقاضا د کرنې اړتیاوې او د کابل د ځمکني نه تنها د کابل بلکې د مشرقي ولایاتو ځمکني اوبو بحران دا ایجابوي چې د سطحي اوبو مهاره مدیریت ته مخه باید وشي د نړیوالو اصولو له مخې افغانستان د پورته بهیر هیواد په توګه د عادلانه استفادې حق لري تر هغه چې د پام وړ زیان ونه رسوي او د معلوماتو شریکول او ګټې مراعات کړی شي په عملي سیاست کې بیا وضعیت لا روښانه کیږي ځکه چې د ډیورنډ د هغې غاړې ته په وروستۍ کلونو کې د چترال سیند چې په افغانستان کې د کونړ په نوم بیږي د جریان د یوې برخې د انحراف په اړه د پاکستان دولت رسمي باسونه شروع کړي دي او داسې طرحې اعلان کړي دي چې د چترال سیند اوبه د تونلونو له لارې نورو حوزو ته واړول شي او لوی اوبه بیا برېښنا تولید کړي هغه مخکې له دې چې د سیند افغانستان ته ننوځي دوی غواړي دغه انحراف 40 کیلومترو په یو تونل کاږلو سره هغې ته انحراف ورکړي خو که ځینې بعضې چارواکي ټینګار کوي چې دغه د افغانستان د اړخه چې دغه پروژه یوازې په کاغذ په مخ دي د انحراف د امکان په اړه رسمي بحث او تبلیغات په خپله دا ښایي چې هلته هم پر یو طرفه او بین الحوزې لیږد غور کیږي روان دی د افغانانو نظره دا وضعیت د یو طرفه چلند څرګندونه کوي له یوې خوا د کونړ پر احتمالي بندونو یا د زیان رسونې شعارونه پورته کول کیږي په کوزې خوا کې خو له بلې خوا د همدې سیند د سرچینې په برخه کې د انحراف سیناریوګانې روانې دي دا ډول دوه چلند د نړیوالو اصول له لوحې سره په ټکر کې دی ځکه که پورته بهیر هیواد یا افغانستان د عادلانه استفادې حق لري لاندې پراته هیوادونه یا هیواد نشي کولی یوازې د خپل استفادې ته پراختیا ورکړي او د افغانستان مشروع اړتیاوې تر پوښتنې لاندې راولي په پای کې د کونړ سیند هغه ځای دی چېرته چې د هایدرولوژي احصایې او نړیوال حقوقي اصول سره یوځای کیږي افغانستان لسګونه میلیارډ متر مکعب سطحي اوبه لري چې یوازې یوه برخه یې کارول کیږي او نړیوال اصول دا روښانه کوي چې افغانستان د معقولې او عادلانه استفادې حق لري تر څو چې د پام وړ زیان نه رامنځته کیږي خو د دې په اړه مهم بحث دلته دا دی چې منفي تبلیغات چې کیږي موږ په کونړ سیندیزه حوزه کې دغونه زراعتي ځمکه نه لرو چې دغه اوبو ته انحراف ورکړي او هلته مصرف شي په انګلیسي کې دې ته یو کلمه استفاده کیږي چې هغې ته نن کنزمپټیو واټر یوز وایي چې نه استعمالیدونکي اوبه
نو که چیرته دغلته بند جوړ شي د اوبه اصلا صرف د هایدرو پاور یا د انرژي لپاره استفاده کېدای شي کله چې هغه کاسه ډکه شي عمومي جریان د اوبو لاندې ځي بیرته د ډیورنډ نه غاړې خلکو ته نقصان نه رسي بلکې ګټه رسي ګټه په دې شکل کې رسي چې اوس زیاتره جریان د کونړ سیند یا د کابل د نه چې کوم وبزي دا لاندې ورسک بند ته ځي الته د هغوی د انرژي تولید تقریبا ختم شوی دی 80% ظرفیت د ذخیره د منځ تللی دی کله چې په افغانستان کې داخلي جنگونه او د کونړ ځنګلونه قطع کړل شو د هغې د برکته لاندې یو خو د افغانستان د طبیعي منابعو بربادي وشوله خو لاندې نقصانات یې دا وشو چې هغه ځمکه خوی شوله مثلا هغه د ورسک بن هغه د اوبو د جذبولو یا د ذخیره کولو ظرفیت تقریبا 80% د منځه لاړو هلته نو هغوی ته د دې نقصان ورسېدو اوس نقصان دا دی هلته چې په شکال بارانونو تغییر کړي په افغانستان کې په دغه سیمه کې چې د په شکال د بارانونو یا د مونسون بارانونو ورسره هغه چې هغه هند دی پاکستان دی او افغانستان بعضی برخې دي د کابل دریایي حوزه چې ده نو چې کله منګه د ژمني ورښتونه د واورو بدل شوي دي په باران باندې نو پاکستان لاندې زیربناوي دغه نه لري چې دغه اوبه ذخیره کې نتیجې په دغه سیلابونو په شکل کې ده چې موږ تاسو ګورو پروسه کال په بغلان یو مستقل کلی په ظرف د 1 ساعت کې د منځه یوړلو شدت د اوبو زیات شوی د بارانونو نو که چېرته دغه بند جوړ شي هم پاکستان ته افغانستان ته کومک کوي په ضرورت په وخت کې کېدلی شي چونکې موږ زراعتي ځمکې نه لرو او نشو کولی دغه اوبو ته انحراف ورکړو داخل د افغانستان کې نور استفاده وشي نو دا د پاکستان سره کومک دی چې سیلابونه مخه ونیسي هغلته چې کوم وخت کې ضروریات د زراعت هغه ضروریات به هغوی ته ورځي په دې برخه کې لازم دا ده چې د افغانستان فعلي حاکمان په دغه برخه کې ساینسي یا علمي څېړنې وکړي دغه تاثیرات چې دي هغه د خلکو سره شریک کړي بل مشکل دا دی ما تاسو ته ویل چې په افغانستان کې 4 ورځې موږ په ګاونډیانو سره شریک لرو خو بدبختانه د ټول افغانستان کې د 13 کلونو نه واخله تر اوسه پورې موږ په هیڅ پوهنتون یا تحصیلي اداره کې تخصصي برنامه نه لرو چې د اوبو یا د محیط زیست په برخه کې څېړنې وکړي څومره چې څېړنې تر اوسه پورې موجود دي یا هغه افغانانو کړي چې بهر ژوند کوي او یا خارجيانو کړي دي نو که چېرته واقعا موږ په دغه 15 حوزو کې په 4 کې د ګاونډیانو سره په جنجال اخته یو چې ازبکستان دی ترکمنستان دی ایران دی تاجکستان دی پاکستان دی موږ باید هغلته قدر هم وروزو تر څو سبا له وکړی شي د میز په وړاندې باندې نړیوالو ادارات په وړاندې موږ د بحث قایل یو سمه د جذباتي یا احساساتي برخه زموږ ډیره زیاته قوي ده متاسفانه په علمي برخه کې موږ کمښت لرو نو فعلي چارواکي په افغانستان کې دغه ته توجه وکړي چې په څېړنیزه برخه علمي برخه منظمه کړي تر څو په نړیوال فورم کې موږ استدلال وکولی شو موږ به وتوانې کړو هم په فزیکي توګه هم په نظري توګه د دغه جګړې د اوبو په سر چې روانه شوې ده د هغې ګټونکي شو د امریکا د داخلي تحقیق یو ادارې څو کاله مخکې یو راپور نشر کړی و هغې په راروانو 40 کلونو کې یو څو هیوادونو 2 غټې جګړې هغوی پیشبیني کړې وه چې په هغو جګړو کې د دریایي حوزو یا د سیندیزو حوزو مربوط جګړې چې وي یو د امو حوزه وه یو د اباسین حوزه یا د کابل دریایي حوزه وه چې متاسفانه یا خوشبختانه نه پوهېږم څنګه ویم په دواړو حوزو موږ شریک یو نو که چېرته هغه ته موږ جدي ونیسو دغه اخطارونه یا دغه مشکلات جدي ونیسو لازم ده چې موږ په دغه برخه کې خپل قدرونه وروزو او دغه مشکل ته پام وکړو تر څو زموږ هم په ډیپلوماټیکه سطح باندې هم په علمي هم په عملي سطح باندې موږ د بحث وړ وګرځو او د ګاونډیانو سره بحث وکړی شو مننه ډېر درون ډاکټر صاحب نه مننه په رښتیا ډېره هراړخیزه ژوره مقاله او څېړنه وه چې زموږ سره یې شریکه کړه دا موضوع په ټوله کې د افغانستان د اوبو موضوع او په ځانګړې توګه چې اوس دغه خبره ډېره ګرمه ده د کونړ د اوبو د مدیریت په هکله که څوک پوښتنې لري ښه به دا چې دا بحث پرې وشي ډاکټر صاحب تیار دی چې تاسو ته تاسو اورئ که میکروفون ورکړي قلم کړه قلم استاد زمونږ څه شو بل میکروفون نشته میکروفون نور
هیڅ خبر نشي خیر راوړل میوند جان څه کوي وخت ډاکټر صاحب سلامونه. زما لومړی پوښتنه د تاسو نه په ځانګړي ډول د کونړ د سیند په ساحه کې ده او تاسو د دغه برخې د کارپویا متخصص په صفت څومره دغه خبره عملی ګڼئ چې په کونړ سیند باندې په اوسني مهال په اوسني دوران کې دغه بند جوړ کړلی شو؟ او بل ما ستاسو یو بله مرکه کې دا هم اورېدلي وو ستاسو څرګندونې وې چې دلته موږ دوه ډوله بندونه جوړولی شو چې یو دغه لوی بند دی او بل موږ مایکرو توربینونه ولګوو. نو بیا که چیرې موږ د امکانات موجوده حکومت د هغې مالي منابع او تخنیکي منابع څومره دي او تاسو په دې دوو کې کوم یو تجویز کوئ دی؟ ډېره مننه. لاله سوالونه واخله زما دا راوړ کوم سوالونه داسې وکړي تاسو څنګه سره دو سوالونه په واخلو صحیح ډاکټر صاحب نه ډېره زیاته مننه. زما مې یوه پوښتنه ده، هغه دا یوه نه بلکې دوه دي چې دا بند په څومره موده کې جوړېدی شي که چېرته امکانات ورته برابر شي. بله پوښتنه مې دا ده چې لګښت پرې څومره راځي؟ مننه، خوشحاله اوسئ. زه غواړم اول وطنیار صاحب پوښتنې ته جواب ووایم چې آیا څونه امکانات لري. یو خدای چې امکان لري، یو مشکل حقوقي مشکل په د کونړ په سیند باندې د بند جوړولو یو دا دی چې تیر حکومت کې ما ریاست جمهوریت کې وظیفه لرله، نو بعضې غونډو شاهد وم چې مثلا کله موږ د نړیوالو اداراتو نه پیسې غوښتلې چې موږ ته په پیسې راکړي چې دغه بندونه جوړ کړي چې هغوی نورمالا کومک کوي، نړیوال بانک یا آسیایي پراختیایي بانک. خو چې په شریکو اوبو کې یا سرحدي اوبو کې یو مشکل دی چې اکثره دغه ادارات یا نړیوال بانک یا آسیایي پراختیایي بانک یا داسې نور هغوی وایي چې لاندې پرتو هېواد نه تاسو NOC واخلئ، نو ابجکشن سرټیفیکیټ، چې موږ اعتراض نه لرو اصلا. او تاسو پوهیږئ چې افغانستان ته ګاونډیانو ته هېڅ قسم نقصان هم نه موږ له څوک دغه ثبوت نه راکوي چې موږ اعتراض نه لرو، تاسو کار وکړئ. نو په دغه کله چې دغه NOC موږ ونه لرو، موږ له څوک کومک نه راکوي. دغه وجه وه چې کله سلما بند جوړېدلو هندوستان ضرورت نه لرو چې NOC واخلي، چونکې هغه د دوه مملکتونو منځ کې دوستۍ او اساس باندې د سلما بند باندې کار شروع شو. هندوستان یې زیاتې پیسې ورکړلې، ټولې پیسې هندوستان ورکړلې. یا د کمال خان بند کوو مثلا، هغې کې نړیوالو اداراتو موږ له پیسې نه راکولې افغانستان له، نو هغه هم د دولت په خپل مصرف وشو. دغه شان د قشتېپې کانال چې دی ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې په دې باندې کار شروع شو، 3 طرحې وې، هغه چې کله مخې ته راغلې هغه طرحې، نو نړیوالو اداراتو نه هغوی هم دا وایي چې تاسو مثلا په امو حوزه باندې په ازبکستان ټول د پنبې کښت چې دی په امو حوزه باندې دی. نو که ازبکستان د نړیوال بانک غړیتوب لري، افغانستان هم لرلو او د ملل متحد غړیتوب هم لري، هغوی اعتراض په صورت کې دې اداراتو نشو کولی هلته کومک وکړي. نو عملا چې یا یو دوست هېواد کومک وکړي مثلا د هندوستان په شکل کې، او یا د افغانستان د خپلو منابعو نه کومک وکړی شي. بیا چې کله دولت سقوط شو، نو هماغه طرحې مخې ته راغلی او دوی د بېسودو د معدن مشخصا دې ته وقف کو چې قشتېپې کانال هغه کی جوړ کی، هغه پیسې چې دغه نه راځي معدن نه راځي هغه دلته مصرف شي. نو په دغه صورت کې موږ د نړیوالو نه باید هېڅ قسم تمه ونه لرو. بله خبره ضروري دا ده چې نړیوالې کمپنۍ چې کوم هلته انویسټمنټ کوي مثلا چې په اماراتو کې دي یا نور ځایونو کې دي، حتی که افغانان هم دي کټې کمپنیانې، خو که چېرته دوی دلته پیسې مصرف کړي، مشکل دا دی چې د اعتراض په شکل کې شاید دوی د بندې سره مخامخ شي. صحیح ده؟ نو بیا هم سوال راځي چې صرف او صرف دولت کولی شي په خپلو مصارفو باندې داسې غټې پروژې پلې کړي، نو که نړیوال نه موږ دا توقع لرو هغه بې ځایه ده، دا خو واضح ده. بل یو مشکل چې موږ لرو چې افغانستان د هغې په اړه جدیت سره فکر نه دی کړی. زه اوس هم وایم دا خبره چې په ټول افغانستان کې موږ هېڅ قسم یو تحقیقاتي مرکز نه لرو چې دغه ارقام وسنجوي. صحیح ده؟ چې کله موږ ساینسي علمي استدلال ونه لرو، موږ هېڅ چا سره د خبرو نه یو، او موږ متاسفانه په دغه کې رښتیا به وایو خپلو کې ناست یو ډېر زیات کمزوري. صحیح ده؟ په دې برخه کې انویسټمنټ نه ده شوی. بل تاسو ویل چې کوم قسم بندونه جوړولی شي، دغه بند زه نه پوهېږم دقیق څونه، چونکې ډیزاین یې تر اوسه پورې مخې ته نشته، یو مفکوره ده یو نظریه ده.
نو نشم ویلی چې څونه مصرف پې راشي خو مصرف یې ډېر زیات دی د دې په فعلي حالت کې مایکرو هایډل پاور پروجیکټس چې دي مثلا د کونړ د بالا منطقو چې دی او لاندې هغه ارتفاع زیاتوالی دا ایجابوي چې مایکرو هایډل پاور پروجیکټس شروع شي توربینونه نصب شي هلته کلو ته برق ورکړل شي نو په هغې په برخه کې کېدای شي بیا د نړیوالو اداراتو نه کومک واخیستل شي چې هغلته بیا محدود اندازه باندې برق تولیدیږي او زیات هغه نه کوي نقصان یا اوبه نه ذخیره کوي خو په عموم کې که دا بند جوړ شي ما تاسو ته ویل چې دغه جریان د اوبو صرف لږی ساری دلته د دې ډېرې ګټې دي خو په هغې باندې موږ علمي څېړنو ته اړتیا لرو مثلا که دغه اوبه ډب شي هلته یا ډن شي هلته د ځمکې لاندې کاسه تغذیه کېږي چې هغه د ډیورنډ کرښه هغه غاړې ته هم کومک کوي د کونړ او یا د مشرقي ولایاتو خلکو ته هم د ځمکې لاندې د اوبو تغذیې په شکل کې کومک کوي د سیلابونو د مخنیوي په شکل کې کومک کوي بل دلته اقتصادي یا صنعتي پرمختګ راځي نو دغه علمي اساس باید وڅېړل شي امکانات یې مثلا په دریای نیل باندې چې کوم بند جوړ شو 6000 میگاواټ د دنیا یو د جګو 15 بندونو نه دی نو چې کله هغوی اعلان وکړو چې موږ دلته بند جوړو د مصر حکومت اعلان وکړو چې موږ به دا په F-16 باندې بمبار کړو هغوی بسم الله وکړله نو څومره دولتي کارمندان چې هغوی د خپلو معاشاتو نه پیسې سپما وکړله او کومک یې وکړو خپل وطن سره هغه بند سږ کال په فکر کوم جولای په میاشت کې افتتاح وشوله یو نیم کال مخکې په یو مجلس کې موږ په ایټالیا کې ناستو د ایتیوپیا صدر اعظم موږ سره نو دغه پوښتنه ته ما وکړله چې هغوی خو ویل چې موږ په بمبار کوو څنګه اوسنی حالت څه دی نو د ایتیوپیا صدر اعظم ویل چې اوس که په موږ بمبار کوو مصر به مخه نیسي وجه دا چې موږ پروژه سرته ورسوله که دا اوبه خلاصې شوي مصر غر کېږي لاندې یا سودان غر کېږي نو که اوس موږ نقصان رسو هغوی به راله ساتي نو په دغه شانتې که موږ وکولی شو دغلته ما تاسو چې علمي کادر وروزو ورته او هغه مالي امکانات ورته ولرو امکان پذیر دی خو نړیوال اداراتو نه باید دغه تمه ونه لرو مننه